پزړه وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر ګرانو محترم اوریدونکو دا سپیشل نظم د مسافر ورونو لپاره د مور د خولي دعایي الفاظ په आवाज د جمیل فانی تاسو ته د هوم سټوډیو سوات لخوا وړاندې کیږي چې خصوصي فرمایش کړی دی ګوهر علي د ثوابینا د دې ریکارډینګ کړی دی هوم سټوډیو پروډکشن منګورا سوات د رابطې نمبر یاد لرئ 0346941447 وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه پزړه وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه خپلو خوبونو کې وای د زړه دردونو کې دی وینما د زړه دردونو کې و دی وینما را نه هیر نه په هر مانس دی یادوما مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه پزړه وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه ما خام په بنگلاس په دعایو لوی واړه ټول ستا په اسرایو ما خام په بنگلاس په دعایو در پدر بدر لغواړم سوالونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه پزړه وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه خدایا بی واسه زندګي دا یہ پا ملک ډیرا غریبی دا یہ پا ملک ډیرا غریبی دانو د بهر مل په مجبورای کوي سیلونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه پزړه وریږي می بچیا ستا یادونه مسافر کړم دعاګانې تل دې یادومه کړم دعاګانې تل دې یادومه پلوی
الله می سپار لینو کامیاب درب می غختلینو پلوی الله می سپار لینو در لاکو مد قرآن بز ختمنا مسافرا کرما دعاگانی تل دیا دوما ہے کرما دعاگانی تل دیا دوما پسڑا وریگی میں بچی آستا یادنا مسافرا کرما دعاگانی تل دیا دوما ہے کرما دعاگانی تل دیا دوما دک منگل کلی تراشیارا مونگ سر یو زیپا خلداشیارا دک منگل کلی تراشی وای مونگ سر یو زیپا خلداشی وای جمیل بہار دشیر تال جوڑا وما مسافرا کرما دعاگانی تل دیا دوما ہے کرما دعاگانی تل دیا دوما پسڑا وریگی میں بچی آستا یادنا مسافرا کرما دعاگانی تل دیا دوما ہے کرما دعاگانی تل